सिटीजन जर्नलिज्म په لړۍ کې افسر افغان په ګینټګر کې په نقیبه فرش پودینا جوس سنټر کې ناسمه دا هغه ځای دی چېرته چې مایره خان هم ناسته وه دا هم دغه جوس له راغلې وه. امجد خان د دیر د سیمې یو ځوان دی چا چې د فاین آرټس ډګري کړې ده خو بیا هم هغه په جوس خرڅولو باندې مجبور دی. د کرونا وبا راغله د خلکو قیمتونه ګران شو د بیلابیلو توکو ولی امجد خان خپل د جوسو قیمت ارزان کو. امجد خان با پښتو چې یو طرف ته دومره لویه هټۍ چې هلته مایره خان هم راغلی ده او بل طرف ته هغه د جوسو قیمت ارزانۍ د دې په شا د ده دغه ډګري ده د ده علم دی د خپل وطن سره مینه ده او که نور څه راز دی دغه هر څه درته ښیمه ما سره اوسئ. د نقیبه فرش پودینا جوس دغه ماښامي کې یار محفل ګرم کړی دی. آها مدیار بنگړي بلاس کړل شوري اورم آها مدیار بنگړي بلاس کړل شوري اورم آها لاکم مقام دے او مقام دے آها لکم مقام دے او مقام دے واہ بابا روان اندام دے آها او مقام دے سگریٹ سوے آئی ہائی او ماښام دی څه ملګري دي زړګیا دا راته ووایه چې تاسو د څو مودې راځئ دلته دې جوسو له په ړومبي ځل رالې څنګه درته پته ولګېده ښه نو یو ګوټ دې ته وکړو که نه څه ایکسپیرینس دې دي خوندناک دی ښه تاسو به څه ویل غواړئ وروره ما فرست ټایم دی چې زه دې سایټ ته راغلم ښه جي ښه جوس دی او دا مشهور دی په دې طرف باندې صحیح د فاین آرټ سټوډنټ چې ماسټرز یې کړی دی هغه نن ځان له دلته یو وړوکی دکان خلاص کړی دی. آیا زمونږ په هیواد کې په دې کې حکومت ناکامه دی چې د ماسټر سټوډنټس ته د هغو یو سله ورکړي هغو انټرټین کړي که دی په خپل شوق باندې دغه د جوسو کاروبار کوي دا به د امجد نه پوښتو. امجده دا راته ووایه چې ډګري دې د فاین آرټس کړې ده او کار د جوسو کې دا څنګه اتفاق دی؟ یاره چې ما به خپله د پینټینګ کار کوو او په پاکستان کې د دې شي څه قدر او څه دغه نشته دی د هغه زما د خېټې او د هغه ضرورت زه د خپل دوو کشرانو وروڼو دپاره راوتم چې هغوی دواړو د سی ایس ایس تیاریانې کوي یو جي سی یونیورسټۍ لاهور نه ځي او یو دلته اسلامي یونیورسټۍ پېښور نه دواړو پولیټیکل ساینس سبجیکټ دی او بس صرف د هغوی 30,000 روپۍ د یو کس د میاشتې خرچه ده جي. صحیح دا آیډیا دې به څنګه راوړه چې دلته ته فرش پودینا جوس دا آیډیا ده آیا دا کار کوي په پېښور کې؟ بس دا پېښور کې موږ اسلام آباد کې به دا لیدل کتل بس هغه ما راشه بس پېښور کې یو نوی څیز دی راشه دا ولګوه او خلک ډېر زیات خوښوي ډېرې زیاتې فایدې دي د ټول نه اول خبره دا ده چې یخ دی او بیا ټیسټ دی ډېر زبردست لاجواب ټیسټ دی او دې نه علاوه فایدې هم ډېرې دي معدې دپاره ما له دلته معدې ډاکټران راځي هغوی راته ووایي دا پودینه قدرتي انټي دی صحیح معدې دپاره قدرتي انټي په کرونایز حالاتو کې خلکو خپل قیمتونه ګران کړه ځکه چې په هغو کریاګانې ګرانې شوې کاروبار ودرېد ستا چې د جوس قیمت دی هغه نور کم شوی دی د دې وجه څه کیدی شي؟ تېر کال به ما 100 روپۍ ګلاس اخیسته دي دا کال چې کوم دی نو 80 روپۍ ګلاس اخلم څه دی خلک یې کرونا ډېر سخت وځپول دي او بس خلکو هغه پرچیزینګ پاور هم ختم شوی بس خپل طرفه بس لږ ډېر کنټریبیوشن ووایي چې بس چاته لږ ډېر څه هغه میلاو شي. صحیح خوشحاله اوسئ قدرمنو دا او امجد چا چې د فاین آرټس ډګري کړې ده خو ولې بیا هم هغه په نقیبه فرش پودینا جوس باندې مجبوره دی. یو طرف ته خو خپل وړوکی کاروبار یقینا چې سړی امپاور کوي خو بل طرف ته دا اوس هم په دغه حکومت باندې یا په دې ریاست باندې سوال دی چې ولې د ماسټرز ډګري هولډر
نن هم دغه ریاست نشي انټرټین کولی چې هغه ته د عزت یوه نوکري میلاو شي. سټیزن جرنالیزم د ګینټګر نه پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت ورکوي. د الله په امان.